کې یو پله کونډه بل پله یتیمانان بل پله بوډاتوب. که د پښو دا پیزارې چې دی چپلقې هغه هم بدلې دي. ما ورته اوس فکر شو تاسو به دغه کچه کورونه کتلي که نه دې کې خوند ډېر وي سکون اطمینان پکې ډېر وي ولې په هغه صورت کې چې کله ستا اقتصادي وضعیت جوړ او چې خدای مه کړي اقتصادي وضعیت دې په داسې حالاتو کې چې کور کې سرپرست نه وي کونډې وي یتیمان درته په غاړه او بیا د کور سرپرست هم دغسې ابۍ غوندې لکه دا دې خواته چې ناسته ده دا د کور سرپرست نو دا بیا لږ مشکلات لري. موږ راغلو دلته د کونړ مرکز دی نو دلته راغلم د کورنۍ راته چا راپه ګوته کړه واقعا ستونزې مشکلات د هر چا شته خصوصا افغانستان کې الله دې رحم وکړي انشاءالله ژوند خو په خیر تېرېږي په خیر تېرېږي به چې الله پاک پروردګار روزي رسن دی بېشکه د چاته د څه نه لیکلی د چاته د څه نه لیکلی زمونږ به همدا په غریبۍ او په غربت کې او په مشکلات کې په دې حال هم شکر دی خو خدای دې راباندې ورحمېږي او الله رحم دې وکړي چې څوک موږ سره مرسته کوي او څوک موږ به یادوي الله دې هغې باندې سره ډېر ښه وکړي د دنیا او د آخرت د دواړو پیدو. اوس لپاره دلته دغه مورکۍ ته یو څه راوړي دي مرسته مو ورته راوړې ده دا به ورته ورکړو دې مور ته دا د دې لپاره ما خپل پیکیج یا کڅوړه واخیسته تقریبا $80 د هغې معادل افغانۍ یو کڅوړه موږ په نظر کې نیسلو بیا د کور هغه وسایل دا مو دې ته وسپارل نورې داسې کورنۍ ډېرې دي چې هغې موږ تاسو ته انتظار کوي نو که چېرته غواړئ برخه واخلئ واتساپ نمبر آنلاین مرستو لپاره لینکونه او هغه ورونه چې وس نه رسېږي ویډیو سره خپره کړئ د څو پورې دغسې مور غوندې یا دې ته ورته نور فامیلونه او کورنۍ انتظار کوي نو انشاءالله اجر شته او اجر ډېر غټ دی د رب په دربار کې دلته به انشاءالله په مال کې برکت زړه کې به سکون اطمینان او آخرت کې به الله جنت راکړي. د دې مسې لپاره که غواړو هغه دکان کې هم برخه واخلئ نو 800 یا 900 امریکایي ډالر یا د هغه معادل افغانۍ همدا اوس څو ملګري سره یو ځای شئ او راته ووایي چې د دې ابۍ د مسې لپاره هغه دکان ته مو رالیږلي انشاءالله بل ځل به راځم دکان به ورته جوړو افتتاح به یې کړو دی به کیني ابۍ به چې څنګه اوس غمجنه داسې ناسته ده بیا به خوشحالۍ غواړي د ابۍ په سترګو کې دا اوښکې ووي او که ابۍ خوشحاله وي الله دې اجر درکړي الله دنیا او آخرت ښایسته الله پاک دې هر میدان باندې کامیاب لره څوک چې تا موږ سره کومک کوي هغه سره دې الله اسماني ملایکې کومک